کاکاجي وراره دي چیچل کوي ګوره ماشاءالله 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 الله دې وکړي چې مخکې لاړ شي او دغه شي مونږ خو پرې خوشحالېږو او ورونه هم دي او ما سار هم دي ته ویل یاره دا خو یوسف جان بهي چې راځي نو خدای دې هغه ښه ساتي خو لکه پته نه لګي چې ځکه چې هغې سره خو دومره ټیمونه به وي یا به نه وي تاسو له راشي ټیک ټاک خبره دې وکړه صبره یو ټیک ټاکره چا مړه کړه ماشومه وه 19 کالو عمر یې به دا فیسبوک پې را شروع شو مړه بس هر سړي ځانه حامد میر جوړ کړه ترجیح پې ورکولې ما خو پې تجزیه نه کوله که کور نه ما به د وزیرستان په هغه څلورو ماشومانو کړی وه چې ډرون یوړل هغه رانه لږ لیټ شو بیا مې پې تجزیه ونه کړه بیا به راته خلکو وایي چې اوس پې خبره کې چې خو خم شو نو بس بیا چپ شوم په هغې زه بخښنه غواړم ما له په هغې په وخت خبره پکار وه خو دا ټیک ټاک خبره پې وکړم بس دنیا را خوشې وه قاتل هم ګیر شو ټول پولیس ورپسې ټول ښار کې مرې وکتې وایي چې دا چا وجه ده هسې وایم په ټیک ټاک موږ څه خلکو له ورکوو د کوکینګ چینل چلو د انسانیت پرچار پې کوو څه پې کوو دا لوټۍ پې راووتې لوپټې وغورځولې په لکو فالوورز د هغې نه څوک دی د هغې د مور پلار راته تپوس کوي چې بابا تا دې دغه ورکړو دا موبایل دې وه پې څه کولو ما دغه دې وړې وړې ماشومانې مړې شوې نو مونډې ولټوې نو پته یې لګي چې د څه د وجې مړې شوې نور ډېر بې خبرې به مې تاسو خفه شوې او بس مرګ یې پرده شو راشه ټیک ټاک ښه پلیټ فارم دی خو درانه ښکلې اوس په بیا د شیرونو راځي که نه د هزر دا شیرونو پې چلېږي تاسو پې وینئ څونه خوند به کوي یو څو شیرونه نور کېده نو بیا په داجي سره 2 منټه خبرې وایي لالا وایي که نه وایي نن نه یادوم د ښکلي دا سپین مخ او دا شنې سترګې یادوم د یو مظلوم د اوښ کوړه کې رڼې سترګې زما قلم او زه هم د یو حد پورې پابند یو که لږ شان ترېنه تېر شو نو سبا به قید و بند یو خو اخر مړه تر څو به دا یریږو را یریږو تر څو به دې جابرو ته موږ غلي غلي کېږو غیرت او ننګ پښتو خو موږ ځمکې ته سپارلې خو د چا غیرتي وینم لارګونو کې ساتلې اخر خو به کوو د مشرانو دا عادت هر ظالم جابر ته خپه نه را بغاوت څه ښکلې ازادي ته څوک رښتیا ویلی نه شي دلته کې یو څوک مو خپل حق غوښتلی نه شي زما د قام بچي ګورئ د لوږې نه مړه کېږي پښتانه دي جړا نه کړي خو له ډېر درده جړېږي موږ تیار خواره نه یو ګټو یې په خپلو لاسو سهار نه تر ماښامه به خوله ځان نه وباسو خو مړه کار چېرته دی روزګار چېرته دی زما د خوارو لس غمونو له غمخوار چېرته دی ستا په لاس کې دي دا واړه قدرتونه ربه کومو ظالمو چې په موږ کړي ظلمونه ربه نه ربه ستا نه سیادت او بادشاهت غواړمه بس زه لږ دومره لیاقت او جسارت غواړم چې دې جابرو نه د دې جبر پوښتنه وکړم د دې جابر نظام چې زم لږه غندنه وکړم زما بچی د ډوډۍ سوال کړي هر کوڅه کې ګرځي ستا مست بچی به د شرابو په نشه کې ګرځي قسم پرې خورمه چې دا تاسو خوارزار کو وطن موږ خو وږي ګرځو تاسو قرضدار کو وطن د ملک په قرض خو لندن کې تا بنګلې واخیستې د دې نهرو په پیسو تا جزیرې واخیستې د وطن هر بچی 2 لاکه قرضدار شو راته ته خو مالدار شوې خو وطن ټول خوارزار شو راته قوت راکړه ته ماله یې بادشاه د ټول علم چې دغې ظالمانو نه سرونه کړم قلم زما بچي خو پرېښي دي د عمر له په غم چې د ده بچي هم وکړي لږ په ده باندې ماتم ای خلکه شابه کوي راجیګ شئ را بیدار شئ ګورئ نور دا ژوندون د لیونتوب پرېږدئ هوښیار شئ ګورئ الله وایي خلکو په لیلا او په مجنون غزلې وویلې خو ما د بیدارۍ او د بدلون غزلې وویلې کیدای شي چې فرعون زما د مرګ حکم جاري کړي نن مې د موسی او د هارون غزلې وویلې او تا په سرو شرابو او سرو شونډو مې خپل ښکلی کو ما د اسلامي شرعي قانون غزلې وویلې او دا د دې خلکو ګناه ده چې اوس نه اوري او نه خوښوي تا د پښتنو د سباوون غزلې وویلې او دلته د تړون او د یووالي احتیاج خو دغې ملیانو د بیلتون غزلې وویلې او تا د لواتت په شیرداد واغست او ما وانغست ما د پاکې مینې د جنون غزلې وویلې ډېر خالقه ډېر ښه او حاضره د میرویس او احمد شاه خبرې ته وکړه دنیا د اورنګزیب او همایون غزلې وویلې